اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د چی سره محبت ډیرو. یو حدیث مبارک کې راځي چې د مسند احمد او د نسائی روایت دی، صحیح حدیث دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک داس وویل: قل حبب الی من دنیاکم ثلاث. درې شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ډیر خوښ. درې شان. یو چش دی النساء، یو رسول صلی الله علیه وسلم د ښځو سره مې محبت ډیر دی، ښځې مې خوښ. والطيب، دویم نبی علیه السلام الخوشبویي عطر مې ډیر خوښ دی. وقرة عیني فی الصلاة، دریم د الله حبیب علیه السلام المنځ مې ډیر خوښ دی، د سترګو خونیکي مې په لمانځه کې د لمونځ مې ډیر زړه ته اطمینان راکړي. دا درې شان نبی علیه السلام ډیر خوښ کړي. ښځې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک په څه خاطر خوښې وې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین هغه عیسا چې هغه پټه د نارینه و ته نه سم بیانولی، د ښځو په واسطه باندې د دین هغه عیسا رسېدلی. ډېر د الله د حبیب علیه السلام داسې پټ اسرار وه، که بیبیګانې مبارکانې نه وی د الله د حبیب علیه السلام موږ ته به چا بیانولی؟ د کور دننه حالات. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو په واسطه باندې نیم دین امت ته را رسول دي، د بیبیګانو په واسطه. ځکه کورنۍ زندګي د نبي علیه السلام ټولو بیبیګانو را رسولي. او د الله جل جلاله د دین باندې چې ستا سره کومک کوي هغه زنانه ده. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که یو سړي واده وکړي، نیم دین یې وساتي، نیم ایمان په واده کې دی. ځکه د انسان عورت ساتي د نارواو څخه، د ګناهو څخه. د الله حبیب علیه السلام وایي نیم په دا ژبه کې دی، که یو سړي ژبه م وساتل، غیبت و، تهمتونه و، ښکنځل و، ابترای و، دروغ یې نه پکول، او واده یم کړی و، عورت یم وساتي، د الله حبیب علیه السلام یې پوره دین دغه سړي وساتي. بس دا په دین کې پوره داخل. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي د دوو شانو ضمانت راکړي، زه د جنت ضامن یم. یو د دې دوو زامو د مابین خوله یې یاده کړې، یو د دې دوو پښو د مابین د عورت یاد کړی دي. که چا ما ته د دې ضمانت راکړي، نبی علیه السلام ویل چې زه دغه ساتلی سم، زه د جنت ضامن یم، جنت ته ورسي. نو ښځه ښه شی ده. واده د الله حبیب علیه السلام خوښ کړی دی، د نبی علیه السلام سنت دی، د ګناه څخه د راګرځېدلو لار ده، د الله تعالی د دین د رسېدلو ښه ذریعه ده، زړه ته د اطمینان او د سکون ښه لار. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم عطر ډېر خوښوي. عربي کې ورته عطر وایي، اصلي کې دا لغت. د الله حبیب علیه السلام خوشبویي خوښوه. د بدبویۍ څخه د نبی علیه السلام بد کېدل. وجه یې دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ملایکې ډېرې راتللې. د الله حبیب علیه السلام خوشبویي ډېره خوښه وه چې ملایکې راځي چې خوشبویي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم خوشبویي وه. بخاري شریف حدیث دی د الله حبیب علیه السلام چې به بدوسو در تندي به خولې ربهېدلې. ام سلیم یو بیبي مبارکه ده، هغې لاندې لوښي ورته ایښي وو، د نبي علیه السلام د خولې پکې بهېدلې. رسول صلی الله علیه وسلم را کښېنستی، وایي دا لوښي څه پکې؟ ام سلیم بیبي ورته وایي دا ستا د خولو داسې خوشبویي دي، و عطر ته یې وراچوم چې زموږ عطر په خوشبویه شي. د نبی علیه السلام په خولو باندې عطر بوی پیدا کوي. د الله د حبیب علیه السلام بدن بدبویي نه درلود، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بدن باندې مچ نه کښېنستی. په ټول عمر د نبی علیه السلام پر بدن مچ نه دی کښېنستلی. مچ پر هغه ځای کښېني چې خیرې بدبویي. د الله حبیب علیه السلام بدن نه خیره درلودل، نه بدبویي درلود. مولا لقاري زموږ د مذهب مجدد دی. شرح د شفا کتاب دی، مولا لقاري لیکلې ده. شرح د شفا کې لیکي رسول صلی الله علیه وسلم چې برونې بولې وکړلې، په یو لوټه یې اودس وچوي. دا د شریعت مسله ده. د الله د حبیب علیه السلام بولې نه وي مردار. د امت و د نبی علیه السلام ډېر فرقونه دي. یو فرق یې دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بولې نه وي مردار. دا زموږ ستاسو بولې مردار دي، د الله د حبیب علیه السلام نه وي. یو صحابي هغه لوټه د ځانه سره راواخېستل چې د الله حبیب علیه السلام د روډ بولو ته اودس وروج کړی و. مولا لقاري لیکلي دي، وایي په جیب کې به وه چې د هر څه خلک به ولاړ و، عطر به یې لګولي و، د دغه لوټې ډېرې خوشبویي پر ولاړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد و، هغه د ټول دنیا څخه جلا دي. هغه صفات مبارکان، هغه د ټول دنیا څخه بله کم صفات دي. نو د نبی علیه السلام عطر خوښ و. خاص کر د جمعې په ورځ نبی علیه السلام امر کوي چې مسجد ته راځي عطرونه به لګوي، خوشبویانې به لګوي. مدینه منوره زادها الله شرفا، الله تعالی دې تاسو ټول ورولي. اوس هم ماته په دا یو خوند راکړي، د عربي اوس هم داسې عادت دي، مسجد نبوي کې ناست یې بس را روان یې شی راخیستي، لکه زموږ اجتریالی که دې ته عطر ولګوه، هغه ته عطر ولګوه. دا عجب څه صفت د حبیب علیه السلام خوښ شو. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ مې ډېر د الله حبیب علیه السلام مبارک چې به کله ستړی سو په سفر کې پر بلال صاحب باندې به غږ وکړي، ول استراحت راکړه.
وسام وکړه هغه به ولاړ سو اذان به یې وکړي پر لمانځه به ودرېدل په لمانځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړیا ختمېدل په لمانځه باندې بدن وسا کېږي په لمانځه باندې زړه ته اطمینان حاصلېږي سکون حاصلېږي د لمانځه باندې ستا او د الله در مابین د ربط تعلق ډېرېږي ستا زړه ته د رحمتو د الله تعالی بلا کیف یو چناره روانېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ډېر خوښ شیان دا وه نور د هره خبرې تفصیل لري زه راځم پر دې مسئله باندې چې شی داسې پاته نه موږ به یې هم خوښو موږ تاسو هم د دغه شیانو سره محبت